این نمایشگاه یک روزه کتاب و آثار تاریخی به دست آمده مس عینک که در ریاست اطلاعات فرهنگ لوگر گشایش یافته بود، در آن به شمول شماری از مسئولین محلی، محصلین، شاگردان مکاتب و مدارس، جوانان و ده ها تن از تماشاچیان اشتراک ورزیده بودند. در همین حال مسئولین هدف از گشایش نمایشگاه را زنده نگه داشتن و ترویج فرهنگ کتابخوانی و آگاهی آنان از آثار تاریخی یاد نمودند و گفتند که در این نمایشگاه هزاران جلد کتاب به نمایش گذاشته شده است. همدین نندارتون ته تقریبا په زرهاو کتابونه راوړل شوي وو. کتاب د نندارتون ترڅنګ د مس عینک څخه کوم راوړي اثار چې زموږ سره په دلته په موزیم کې موجود و، هغه هم د هیوادوالو نندارې ته ایښې وه. دا ټول داسې نندارتونونه او دا ټول مسایل په دې دلالت کوي چې په هیواد کې لا هم د مطالعې مینه دا شته ده، او بیا هم اړونده ادارې او دغسې اړونده ادرسونه دا مکلف دي چې په دې برخه کې لا زیات کار وکړي تر څو ایمان ځوانان کتاب ته په تمام معنا مدې مخه کړي. از سوی هم جوانان از راه اندازی همچون نمایشگاه ها اظهار خرسندی می کنند و می گویند که فرهنگ کتابخوانی نسبت به سالهای گذشته در لوگر رونق یافته است. د ځوانانو لپاره یو ښه چانس دی، دوی باید کتاب واخلي، کتاب ولولي او دغه کوم دود چې د کتاب ده دا باید راژوندی کړو که یک جامعه زمان به فرزانگی و سعادت و کامیابی به اصطلاح دست می‌یابد که جوانان جامعه رو به کتاب بیاره و رو به مطالعه داشته باشند و مطالعه. قابل ذکر است که با حاکم شدن دوباره امارت اسلامی در کشور، فرهنگ مطالعه میان جوانان رونق یافته و همه ساله نمایشگاه‌های کتاب از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ لوگر در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت راه اندازی می‌گردد.